حدیث مبان حرارت چې 50 سمره ډیر شي او تیز شي بیخته مخه تلیار سوکا کی باغه اشتړیا برداشت کوي په خاصي خاصي باندې د شپې به آرامي هغه برداشت کوي په ځکه باندې پرتایا برداشت کوي د ګردینا برداشت کوي دا ویلې عزتمند دی خپل پیسې لګای ویلې ایرغه ایمانی طاقت او نور د دیخ په زیر باندې رغولې دي خدا سے ډېر وی چې خپل ګاډیونه ای ورسره د دنیا او د ریپی کمای وانه ورسره شو کافی او اخر وی او دغه په دماغ شویدای چې د کیم تلی دی دغه اسه پاګلون دی اسه واده په خوره شپروتي خدای عزتمند دی ویلې ایرغه ایمانی چې کیم طاقت تا په شاپ شه کمزور ده بلکې اجتماع تر تک خبریر ده جماعت ته تاګوان نصیب کېږي چې دای جامل منځ ته لوړ شي ځکه چې د ایمان یو خپل طاقت دی چې سمره دای په زیر شي دمره بدای پارته په خارج شي کردار او د اخلاق او د اعمال د خپل فیصله کوي چې دا سړی دیندار ده دا سړی دیندار ده اول خو مې ته په دماغه باندې ډیر رغولې دي د نن طرف نه یو ایمانی نور د چاغه اجازه نه درکای چې الله دا ناراض شي په ډیره باندې چوډر کښړ دا او ډیره بدا سي چې دغه خبره پروا نه کوي دغه خبره پروا نه کوي چې یاره بدعت شي دا ګناه نه شي وکړي چې دا زمره ګناه ده غیرانګ عزتمند هر اعمال دا سمره نیک اعمال او نیک ماحولینا چې جوړېږي دغه بنیادی وجه دا چې د اندرون د طرف نه ایمان په زیر شي به د زیر په وجه باندې دای بار تزون ته فضا او نیک ماحول خوشای او چې کله ایمان خړوي او ایمان کمزور آی او ایمان عزتمند د ګناه دی وای هغه ته طرف ته تلل د عزتمند دا ډیره ګورونه خبرای یو صحابي روغه دې الله رسوله په ټوله دنیا انسانونه شعور سیکتا من اقیاس الناس اذا الله رسوله په ټوله دنیا انسانونه اقیاس او شعور او عقل من سړی سیکتا الله رسول ورته فرمای القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت په ټوله عقل من سړی هغه دا چې په خپل نفس باندې قابو وستلا او یې پیژوند چې دا د مو دشمن ده او په قابو شو وروست او د الله احکامات ته ټینګو توړو چې الله دا سی وی دا سی وکاوه الله دا سی باندې کړه دا سی نه کاوه الله رسول دا طریقه اختیار کاوه او دا باندې الله رسول خپا کېږي دا نه کاوه د دنیا د دغه خواهشات نه ځون بچ کاوه د آخرت ته پرو سرمایه جمع کاوه چا چې خپل نفس باندې قابو وستلا وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه بعد زندگی د پوره تیاری لګیا کا چار پټې نیکی غاټي الله رسول فرمایي چې دای شعور ده او د عقل مند ده دغه د پوره عزتمند خپل ځونی ناستړي کې عزتمند الله رسول فرمایي یجاء بابن آدم یوم القیامه د آدم بچای روشت شي د قیامت په ورځ باندې فیوکف بین ید الله عز وجل یا الله په درش او دروشي کانه بازج د اړه وزه د بچی غوندې وی الله رب العالمین براه راست پښتنه ونه کوي یا ابن آدم اے د آدم بچیا اعطیتو کا ډیر سمې در کړي وحولتو کا په ډیر شی مې مالک جوړ کړاوې وانعمت علیک ډیر نعمتنا مې در باندې کړي فماذا صنعت لی مو دې پورا دې تشای کړي دي نن يرتا وشا دا مو نه پتا کېږي دا تو نه پتا کېږي دا د هر انسان نه پتا کېږي دا د نرینا شزینا نه پتا کېږي کیمه خلک چې خواهشات او د دنیا د جمع کوله او د دنیا د شهرت او د عزت او د دیپی او د دولت دغه د پر خپل زندگی ته مو مکړی یا په جواب شورته یا رب جمعته وسمرته وتركته اکثر ما كان رب میجمانی ډیر څه دی روی به میج جمع کول په تجارت مې لګولې زیو تاول مې په مارک چرتلی میج نه په ډیر څه پوتشل الله میج بیا ور واپس کا درې ور الله پښتنه وناو کی چې مو دې پورا دې سکړی دی دا ورته چې الله بیا مې واپس کای عزت او روزي کاو و عزتمان دغه نه بعد فرشتہ ودارېږي ان فلان ابن فلان قد شقي شقاوه لا يسعد بعدها ابدا فلون کای د فلون کی بچای ناکام شو بدبخت شو په داسې بدبختی سره چې بیا رغه ورز نه دوه بندر راونه عزتمند حدیث مبارک شر دریمی ترمذی شریف حدیث تا میزان پتلا شو اعمال تلل شي وی چې چا د ویری د نامره نیک اعمال زیات شل ګنای نه کم شل به فیصله د جنت کیږي وی چې چا چې د ویری د نامره نیک عمل کم شل ګنای نه زیات شل وی چې د سړی په حق شوی د جهنم فیصله کوي دا حدیث مو کله ډیر وډارای عزتمند صفات اشته چې موت عمل پیرادیو کا کام دی دې د واجب عزتمند مرګ حق تا په مرګ نه مخش عزتمند د آخرت ته پورا تیاریو کی عزتمند و نیکی او غټی پارا پاوه کارا پاوه نیکی غټای شه
خو چې داسې ور پکر کې لکه څرنګه مې چې دا ریپیې ګټلې ته ور پکر ده غریبی گٹرے تا میں چسرانگے اور سوچ و پکر دا او سمرا باغ و داوڑ لاگیا دا دغیر آنگے عزت مند چے لاسما حسا اور پکر کے چیزنے کیے گٹن پارا باوے کارا باوے نے کیے گٹائے شے او دغیر پورا خور ٹولنی اتینا کئی انشاءاللہ